الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكاة المصابيح ده الشرح ده مباركة سلسلة روانة ده الله سبحانه وتعالى بتوفيق او داغه پر رحم او کرم سره مسائل د منځ بیانې دو او باغی کې منګه یو باب شروع کړو، باب صفت الصلاه د منځ طریقه. په دې مبارک باب کې منګه یو دوه درسونه کړو او په اخرنی درس کې مسألة در رفع اليدين روانه وه چې آیا په منځ کې رفع اليدين کول شتي او کنه، او دغه شان د دې د کولو څه دلایل دي د نه کولو، او هغه شبهات چې د بعضو خلکو سره دي د دې مسلې په باره کې د هغې جوابات. دا مسله موږ بیان کړې وه چې رفع الیدین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم متواتر سنت دی په منځ کې، او د ډیرو صحابه کرامو نه چې په هغې کې مشران صحابه کرام لکه د څلور خلفای راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی الله عنه، د دوی نه نقل لی د دې نورو صحابه کرامو نه، او د امام بخاری رحم الله قول منګه بیان کړو. هغه وی چې لم يثبت من احد من الصحابه، صحابه کرامو کې دیو کس نم نه ثابت چې هغه په منځ کې رفع الیدین نه کړی. او دغه شان بیا د هغه دلایل تذکره مونږ کړی و، تقریبا 14 دلایل ما په دې باندې بیان کړیو چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دی. د دې په پرې خودو سره منځه اجر کمیږي، خو مونږ شو اگر که بعض علما دې ته فرض وي او لازم وته وي، نو کوم چې ته لازم وي هغوی دې نه بغیر مونځ نه کېږي. دا مسله ګوره ډېره اهمه مسله ده. ګوره بعض ورته لازم وي، اوس یو سړی دی رفع الیدین وکړو ثواب یې وګټو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه عمل وکړو. د عقبه بن عامر حدیث ما تاسو ته بیان کړی چې یو پر لاس اوچت کې څو نیکیانې دي؟ 10 نیکیانې دي، او چې دې ونه کړو نو دا نیکیانې خو نه لاړې. اوس دوه قسمه خلک ستا مخې ته دي علما، یو هغه چې دې ته سنت وي، او دا جمهور العلما اکثر علما هم دقه وي، صحیح خبره هم دا ده. خداوی په نستا د منځ ثواب کم شو، کم چې ورته لازم وي د هغوی په نستا مونځ د سره ونه شو، نو سله دې ځان په دومره غټه جاخه کې واچو او په دې سنتو باندې د عمل کول ته دومره ګران شو چې دې دوه فتوو ته دې ځان برابر کو. زه خیر دی زما د منځ اجر دې کم شي، او یا د دې بعضو علماو مطابق زه خیر زما مونځ دې وم نشي، خو زه یې نشم کولی. وجه دا دی چې موږ ته یې نه دي بیان کړي او موږ د خپل علماو نه دي اورېدلي. دا مسله داسې مسله ده چې د منځه د هر رکعت سره تعلق ساتي، خو هغه مسلې چې کله نه کله راپېښېږي. ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې وه د امام نووي رحمه الله قول، وایي دا مسله ډېره اهمه ده. وجه څه ده؟ وایي ځکه چې مسلمان په ورځ کې څو پیري مونځ کوي، فرض او نفلي، او داسې ډېر مونځونه کوي، او په هر منځ کې دا مسله راپېښېږي. عامه مسله خو داسې نه دی چې زه خیر دی که وشو که ونه شو نو هېڅ خبره نه، بلکې دا داسې مسله ده چې انسان ته په مخه راپېښېږي. په هغې باندې ما تقریبا 14 دلایل بیان کړي، او هغه حدیث هغه ښه صحیح حدیث موږ بیان کړي بتوفیق الله. باقي چې کوم مسایل دي چې هغه دې سره تعلق ساتي هغه انشاءالله په دې ننني درس کې بیانوو. د هغې نه به نور مسایل. یو سوال زړه کې دا راځي چې تا خو دا وایي چې په دې باندې دلایل دي او کولی پکار دي،
دا څوک چې وایي چې دا سنت نه دي او یا کولی نه دي په کار د دوی سره خو هم څه دلیل یې که نه بعض وایي هغوی سره د کدو پاڼې خو نه دي ویلي هغوی هم سبقونه ویلي دي دلیل خو به اول خو دا خبره ساتي زه د دلیل بیانوم دا وایي اول دا خبره یاد ساتئ چې هر دلیل صحیح نه وي داسې خو دلایل هر سړی د خپلې خبرې دپاره پیش کوي تاسو چې څوک خبره کوي نو په خپله دا وایي چې زما خبره بې دلیله ده هر سړی خپله خبره اوس بریلی دی قبر پرست دی صوفي دی غلط عقیده ده غلط نظریه دی دې لپاره هم دلایل پیش کوي څه خیال دی وایي چې په دې باندې دلایل نشته دی د هغې لپاره هم دلایل پیش کوي نو بیا ما ورته څه وایو چې وګوره د هغوی سره هم دلایل دي دلایل خو تلل غواړي که چې هر دلیل خو دلیل نه وي که هر دلیل دلیل نه وي اگر که هغه ورته دلیل وي په خپل نظر کې هر چا سره دلایل تر دې چې د غیر مسلمه چې کوم دي یهودیان نصارا هندوان سیکان بوذیان چې څومره دینونه د اسلام نه علاوه دوی هم د خپل دین د حقانیت لپاره دلایل ثابتوي وګوره دا دي وګوره دا دي نو ته به څه وایې چې هغوی سره دلایل دي یو سړي سره دلیل دی وایي دلیل بیان کړه چې بیان یې کو بیا د هغې نه بعد د دلیل تلل غواړي چې دا دلیل څنګه دی زموږ د عوام دومره سادهګان دي چې د عربۍ دا ټکی ورته هم دلیل ښکاري د عربۍ یو لفظ دا ورته څه ښکاري دلیل اوس که چېرته یو ملا بیان وکړو او په منځ کې یو خبره په عربۍ کې وکړه وګورو هغه دلیل ولري دلیل اوس دې نه خبر چا خو په عربۍ کې عامه خبره وکړه خو دته د عربۍ د لفظ یو دلیل ښکاري دا هم یو دلیل دی وګوره په عربۍ کې خبره وکړه دلیل ته سوچ پکار دی چې دا مخامخ سړی چې دا خبره کوي دا څومره اوبو کې دا خبره آیا دا معقوله ده آیا دا منقوله ده الله ویلي د الله پیغمبر ویلي صحابه کرام ویلي دي که نه دي ځکه زموږ کار د دلیل سره دی دا بعض کسان په موږ باندې دا اعتراض کوي یعنې مطلب دا چې موږ کومه خبره پیش کړو ته حدیث ضعیف دی دا حدیث ضعیف کول دا زما او ستا د رای کار نه دی چې زما او ستا مرضي ده د چا حدیث ته به صحیح وایو د چا ته به څه وایو ضعیف ووایو د دې دپاره علماو قوانین یې ښودي دي د پوخانه روان دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دور نه بیا صحابه کرامو داسې چې بیا هغه خبره به نه منلی کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم قانون یې ښودلی څه دی من کذب علی متعمد چا چې په ما باندې قصدن دروغ یو قانون کې ښودی شو پیغمبر باندې به دروغ نه وي بیا صحابه کرامو داسې دا خبره بیان کړې ده او هغې لپاره یعنی صحابه کرامو به کله یو حدیث دی یو صحابي نه واورېدو د صحابي نه به یې واورېدو چې ما پیغمبر نه اورېدلي نو اکثر به داسې هم کېدو چې د هغه نه به یې ګواهان په دې خبره غوښتو وي تا سره بل څوک ناست و په هغه مجلس کې نو هغه به ورته وي پلانی ناست و پلانی ناست و بیا صحیح صحابه کرامو دا طریقه وه ځکه امام ابن سیرین رحمه الله سوی او نور سلفونه هم دا قول نقل وإن هذا العلم دین دا علم چې دا دینداری ده نو تاسو ګورئ چې دا علم د چا نه اخلي په څه طریقې اخلي دغه شان په یو ځای کې دا راځي چې لولا الاسناد که چېرته په دین کې سند نه وی لقال من شاء ما شاء نو به چې چا څه خوښه هغه به وي دا شکر دی چې په دین کې څه دی سند دی اوس که سند نه وي او موږ وایو چې حدیث ورته وي حدیث په عربي کې خبرې ته وي حدیث په عربي کې څه ته وي خبرې ته وي نو اوس خبرې خو ډېرې دي هر سړی چې حدیث بیان کړي دا به حدیث ابه تلل غواړي ابه کته غواړي دا حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی او که نه دی دا شان دي کې څه بیماري خو نشته سند یې بالکل برابر دی او که نه د هغې نه بعد بیا خبره کېږي نو شتي دلایل د هغه خلکو سره کوم چې وایي چې رفع په منځ کې نشته د هغوی مشهور دلایل بعض هغه اثار دي چې د هغې ذکر کولو ته سره ضرورت نشته وي پلاني تابعي دا وي او پلاني مولوي صاحب دا وي د مولا قول او د عالم قول او د تابعی قول دا سدیس حجت نه ګرځي اسی وینا هغه پوری دا دلیل نشي ګرځیدلی چې سو پوری د دې خبرې سره سنې دلیل نه دي چې عالم به هر څه وزنني او خبره وکم چې په منځ کې نه کار دا کو نه چا ویلي پلاني سی ویلي د پلاني سی خبره سره دلیل لس د پلاني سی د خبرې د پاره دلیل پکار دی د قران او د حدیث نه که وو قران او حدیث کې صحیح د منو کې نو قران او حدیث کې نو نه منو دا منهج زده کوي
د طریقې زده کوي اشخاصو پسې من خلک چې تاسو په اشخاصو پسې من خلک په پلانې مولوي صاحب زمونږ ډېر خوښ دی بس د هر خبره به منو نه پلانې مولوي صاحب زمونږ خوښ دی زمونږ د سترګو تور دی او زمونږ د زړه ټکور دی خو دومره دی چې که چېرته د یو وینا سره دلیل نه وي نو موږ ته قرآن او حدیث د هر چا نه زیات ګران دي د هر چا نه راته قرآن او حدیث زیات ګران دي او د قیامت پر ورځ مو نه تپوس د پلاني مولوي صاحب او د پلاني عالم او د مفتي صاحب نه کېږي او نه د پلاني امام صاحب او د پلاني امام صاحب تپوس په قبر کې هم درې دي رب دې څوک دی دین دې څه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې د درې تپوس او په آخرت کې هم دا دي الله سبحانه وتعالى په قرآن کې څه یوم یجمع الله الرسل الله به د پیغمبران را جمع کړي د دوی نه به تپوس کوي چې امت تاسو له څنګه جواب درکړو او د امتیانو نه به تپوس کوي چې تاسو د پیغمبر د خبرې څه جواب ورکړو دا تپوس به کوي خدا تپوس نه کوي چې پلاني مولوي صاحب خبره کړې او تاویل یې نه ومنلې چې دلیل نه الله زمانه تپوس نه کوي بلکې الله مې رانیسي په دې چې د پلاني صاحب د خبره غلطه او د قرآن او حدیث خلاف وته بیا منله او چې سړي ته پته نشته سید جاهل دی خو چې سړي ته پته ولګي بیا په خپل تعصب باندې ولاړ او بیا ما خپل طریقې راټینګ کړي دا جهل دي ته جهل ویل کېږي او دا دین دې څه تقسیم شوی نه دی چې د انډیا ولا پر خپل دین دی او پاکستان ولا خپل له افغانستان ولا خپل له سعودي عرب ولا خپل له بنگلاديش خپل دین دی نه دین ټول یو دی او قال الله وقال الرسول وقال الصحابه الله وی د الله پیغمبر وی صحابه کرام وی ماته ستیر شي درس کې دا خبره کړو چې زما دا خبره واله ستاسو ته کوزيږي چې کله ته د تعصب پټي د سترګو لري کېاله او کته ناس په دین یې چې نه منم نه نو بیا والله کړه ته یو کالم بیان کوم کنه خو نه مني د قشم به کتاب کولو کوم ته خو چې ګور دا حدیث ته دا الله وی دا الله پیغمبر وی به نه مني چې جلد ستاسو کې تعصب دی او د مؤمن شاندانه دی مؤمن داغه د دعای لکه څنګه چې روایت کې راغلی ده اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يلا ما تحق حق خايا او بیر له توفیق راکه په دې حق باندې د عمل کول او یلا باطل راته باطل ښکارکه او بیر له توفیق راکه د باطل نه د بچ کېدو د مسلمان شان دی همیشه به د دعا کوي یلا حق را تخکارکه او بیا صرف رخکار کول ډیرو ته ګرخکار شوی د عمل پینې شي کوله بیا دا وسره لازم ده چې یلا به د حق باندې د عمل کولو توفیق راکه بیا دا یلا باطل را ته باطل ښکارکه ځکه چې دې خلک ډیر دي چې باطل وته حق کوي نو یلا د باطل را ته سخ ښکارکه باطل ښکارکه به صرف دې خبر نه ور ډیرو ته پته چې زب باطل مخوبیم کوي نو بیا به سره دا وایي چې الله بیر له طاقت راکړي چې باطل نه ځان لري ساتم دا زموږ استاد منهج دی بغیر د تعصب بغیر د جنگ جګړې بغیر د یو بل د بدنامولو نه زموږ استاد هدف قرآن او حدیث ته رسیدلی یې دا کنه ده تاسو وایي تاسو د څه نه شي قرآن او حدیث د کولو نه شي قرآن او حدیث ته رسیدل زموږ استاد مقصد دی کوم ځکه قرآن او حدیث دلیل لاغه زموږ په عمل وي تاسو وایي چې حدیث ضعیف دی او د پلانې حدیث تاسو نه حدیث لکه مخ په حدیث پسې ګرځو حدیث پسې ګرځیده دا خو زموږ کار دی او موږ الحمدلله په حدیثونو پسې لیونی ګرځو چې کوم ذکر ته دومره معمولی ټوټه د حدیث ملاو شو صحیح د ټول ناول په عمل الحمدلله موږ کوو نو به څنګه یو غوټ حدیث راشي او موږ وایو چې ضعیف دی باندې عمل مکوولي خو په دې حدیث کې څه چلی کنه په سند کې څه چلی او دا خبره زمانه ده کما ویلې چې دا حدیث دې سړي په ما باندې رد وکړه خو زه ته د سلفونو د ثابتوم چې پلانې حدیث کمزور پلان نو سلفو کوم د تعصب هغه باندې بدګماني وکړو لکه امام بخاری یا امام دارقطنی یا امام يحيى بن معين یا د غیر محدثین امام احمد بن حنبل په دوی باندې بدګماني وکړو چې دوی تعصب کو د پاکستان د مولیانو سره یا د انډیا د مولیانو سره فهو که خدا قصې ویمنه دا خورست پیدا شوی دی د فقهي مذاهب او د تعصبونه زما امام جدا د استجدا دا خو دغه په دور کې د سره ونه نو بیا غوی دا خبرې څنګه کړې دي هغه دا حدیث کمزور دی نو دا غوی څه دښمنی و څه خیال هغه به که خدا قصې نه وی کوي ها یو څو دلایل چې کوم مشهور دلایل هغه ذکر کوو او زه چې سویمه او سبعنومه
د قیامت په ورځ یو خبرې ذمہوارم او زه الحمدلله په هغه مولیانو کې او په هغه مفتیانو کې نه یم چې خبرې ته ګورم نه، خو چې د خپل مذهب د پاره مې سوي او د خپل ملک د پاره او خپل مولوي صاحب د پاره او د خپل ځمکې د پاره او د خپل جبې د پاره نه. الحمدلله زما همیشه کوشش دی چې زه قرآن او حدیث واضح کړم او په کوم ځای کې چې پلار مې په غلطه یې کنه نو پلار ته مو ته په غلطه او چې کوم ځای کې مې رور په غلطه یې ورته وایم رور ته په غلطه. ټول قوم مقابله کولی شم بحمدالله چې خپل قوم ټولو ته وایم چې تاسو ټول په غلطه یې، هر چا ته ویلی شم چې ته په غلطه یې. ما کې د تعصب نشته او د یاد ساتئ حق هغه سړی بیانولی شي چې د چا لحاظ نه کوي، د فایدې یې د ساتئ. دې خلک ویل اکثر مولیان ولې نه بیانوي؟ د اکثر مولیان چې نه بیانوي پلاني صاحب او د پلاني صاحب د لاسه نه بیانوي او د جومات د امامتۍ د لاسه نه بیانوي او د مزدورۍ د لاسه او پیسې ورته میلاویږي دانې د هغې د لاسه نه بیانوي او ډېر پکې داسې هم دي چې جاهلان دي دا مسله ورته نه ده واضحه ځکه یې نه بیانوي. موږ الحمدلله نه د چا نه دا تمې ساتو او نه په دې یریږو چې د جومات امامتي به ختمه شي زه به څه خورم یا خطبه به راباندې بنده شي نو زه به څه خورم یا خلک به خفه شي نو زه به څه کوم. والله کم ذره برابر د یره په زړه کې راځي، خو دې سره سوچ دی چې د حق واضح کول غواړي، بیانول غواړي. ما پسې ډېر خلک لګیا دي خبرې کوي، زه څه لیونی نه یم چې د دې خلکو دې خبرو ته ما ځان د دې لپاره ودرولی دی چې باطل بیانوم. تر دې چې خلک زما په کور والا پسې خبرې کوي ما اورېدلي دي او ما لیدلي دي. زه څه لیونی یم چې خلک دې ته دغه کوم چې زما کور والا پسې خبرې وکړي او بیانوم باطل. لیونی یم زه، خو دا خبره زما حق ته الحمدلله، ځکه به دغه پروا نه کوم که څوک مې کور والا یادوي که ما یادوي او که پلار مې یادوي او که قوم او نسب مې یادوي، هېڅ خبر نه یادوي خو چې مسله واضحه شي او ځکه مقارنه وکړي چې بیا چې د کېناستئ که نه زما دا خبرې به ولګوئ او د دې په مقابل کې که چا رد کړی یا څه خبرې کړي دا خبرې به ولګوئ، خو په داسې به اوري چې یالله حق ګورم. والله چې د نور په شان به دا خبره واضحه چې حق څوک بیانوي او باطله باندې څوک دي. موږ الحمدلله نه په چا پسې کنځرې کړي، نه م د اوسه پورې څوک شرمولی، نه م چې ته د یو مولوي صاحب بېزتي کړې، نه. همیشه موږ د علماو احترام کړو، درس هم موږ دا ورکوو چې د علماو به قدر او احترام کوي. زمونږ بعض ملګري رد کوي په باطل باندې، دغه رد طریقه ول نه ورځي، موږ په هغوی باندې رد کړی دی چې ګوره ستاسو طریقه غلطه ده. حق حق دی، لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا. الله وایي داسې نه دی یو قوم سره د دښمني راشي او په هغې کې عدل او انصاف پرېږدي، عدل او انصاف به نه پرېږدي. مخامخ سړی که په غلط هم دی خبرې یو اسلوب دی، یو طریقه ده، یو ادب دی، یو احترام دی. مطلب خو دا نه چې سړی د مرۍ نه نیسه ته به غلطه او ته بېدینې او ستا امام دیسي او ستا مولا دیسي او ستا کتاب دیسي. الحمدلله دا زموږ منهج نه دی او که څوک یې کوي نو هغه د سلفیت د منهج نه دی خبر. دا بیماری بیا په سلفیت کې نه ده، بیماری په چا کې ده؟ بیماری په دغه کس کې ده. اسلام موږ ته ښایسته اخلاق ښولي که نه دي ښولي؟ ښولي. او د یو سړي اخلاق غلطي او خراب وي نو موږ څه چې اسلام غلط اخلاق خلکو ته ښیي؟ نه، دا خو د دې سړي نقصان دی چې د غلط اخلاق استعمالوي. اسلام خو نه دی ویلي چې غلط اخلاق استعمال کوي. موږ که چې د رد هم کوو نو دا ووایو د پلاني شیخ صاحب د پلاني مولوي صاحب دا خبره کمزوري ده، بس د دې نه خو موږ د چا پسې تلي یو چې د قوم دا دی او دی سپک دی او دی رنګ یې داسې دی او دی بېعزته دی او دی بې شرمه دی او دی بې حیا دی او دی داسې او دی داسې، دا خبرې موږ نه کوو. الحمدلله د یو مولوي صاحب ژوند خپل او د یو عالم ژوند د هغه خپل کار دی، د هغه او د الله په منځ کې ده. زما د هغه د کور سره د هغه د ذاتیاتو سره هېڅ کار نشته. زما کار صرف د څه سره دی؟ هغه د دې مسلې بیانولو سره دی. بس مولیانو په ما باندې شخصي ردونه کړي، ملګرو ما ته وویل موږ پرې رد وکړو، ما څه رد پرې کوئ؟ هغه زما کور والا ته کنځلې کړي، زه یې یاد کړم. ته په جواب کې کنځلې کې د هغه کور والا د هغه د کور والا په دې کې څه ګناه ده او د هغې سره زموږ څه کار دی او د هغې زموږ سره څه کار دی؟ موږ ته الحمدلله اسلام یو تربیت را کړی دی، بیا راته پښتو یو تربیت را کړی دی، بیا مور پلار له یو تربیت را کړی دی چې څوک سپک کار کوي نو ته به څه کوې په مقابل کې به سپک کار کوې؟ اخو سپک دی غلط دی نو زه څه وکړم؟ زه ورسره هم سپک شم، زه ورسره هم غلط شم؟ که چېرته دې مولوي صاحب دا ووایي چې دا مسله داسې داسې ده او مسله یې غلطه وه نو دغه بیانومه چې مسله یې څه ده؟ غلطه ده. او دا زما ذمهواري ده. زه دلته دې لپاره نه یم ناست چې بس یو مجلس دی او لږ یو ګنټه موږ ناست یو بیا قیصه ختمه شي.
زلته دې لپاره ناسمه چې د خپل ورونو ته او خويندو ته هغه آسماني سوچه دین واضح کم چې جبرئیل علیه السلام د الله نه غستو او به راوړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زلته هغه دین بیانولو ته ناسم چې هغه دغه مدینه والے دین دی کم چلته په قبر کې پروت دی دغه دین دی او دغه مذهب دی دې لپاره ناسم چې بس موږ راځم شو ګنټه نه شو خبره به ختم شو لا نه زما په وګو باندې زموري دا او د زما ستاسو سره محبت دی ولله چې د خپل ځان لپاره څه خو خو ستاسو لپاره خو خو اوس که زما د خبره غلطه او زه په جهنم ته ځم نو ما ته خو پته نه کني چې زه په جهنم ته ځم پته نه کني نه پته لکه چې ما ته خپل پته چې غلطه ده نو زه صحیح شو کم خلک چې و چې د خلک گمراه کوي زه تاسو جهنم ته بوزم نو لیونه مو چې ځانم جهنم ته بوزم به خو ما نه کولای کنه رفول الدین زوازه دي سو چې نشتی زه خلک گمراه کوم په خلکو باندې کوم بل فرض دی ومنټ د پاره نو زه سید تاسو کومه گمراه کړي پر رفول الدین مې راوړل نو زه په خپل ځان گمراه کوم چې په خپل هم کومه زه به په خپل ولي کوم به مو په تاسو باندې کول چې پرې دې چې دوی گمراه شي جهنم ته لاړ شي خو زه خو ځان جهنم ته نه بوزم کنه نو زه له ونه ما شته د ګناونو پیټي زما په وګو باندې پراته دي او ګناګار او کمزور بنده مده الله او به نور خلکو ګناونه مرالم بخپل وګیا چوم او الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ د اواز او خبره هر ځای ته رسیدلې ده دنیا هر ملک الحمدلله د درسونه بیانونه اوریدل کی سو وجه د اخر وجه د چې د خبره صحیح ده د قران او حدیث ته ولې داخله کوي یاره مړه دوی سره مکه نه دوی خبره زړه ته کوزي ولې زړه ته کوزي ته دا سوالونه وکړه دا غبل غولې زړه ته نه کوزي فرق دا دی چې دا وحي کې دا کمال لري چې د زړه ته کوزي دا څه ته کوزي زړه ته کوزي دا خبره منل کیږي وتري مولوی صاحب خاله ورلي رفول الدین شتي نجی نشتی څه دلیل ولي وې دا به د بوتانو د پاره بوتان به مشرکانو په ترخونو کې خودو ته به دا خبره ومني داغه خو عادتن به ومني څه عادتن په زړه کې به دی بیا یو تند پاتې شي چې مولوی صاحب دا خبره خو زړه ته نه کوزيږي تاسو خبره شو بوتان یې ترخونو کې خودي نو په اولنی پر رفول الدین سره ولي نه ولي دا بس تاسو لکه سوال لازم رکوع چې ولي دا بوتان نه ولي سجدې لې چې ولي نه ولي په جیبونو کې ولي نه دا قمقلان چې په ترخونو کې خودي نو ته به د مولوی صاحب خبره ومني خو سبه ومني عادتن ځکه چې مولا دی او استاد کلی دی او د ډیر وخت دې ته پوښتنه کې نه دا خبره به ومني خو په ځل کې به بیا یو تند والله لازم چې پاتې شي دې څه کنه نو راځو هغه دلایل او دا خبره زمانه لګي دې شو خدا اهم نصایح دي چې د بنیاد دی د هرې مسلې د دوی سره کوم علما چې دا وایي او زه په احترام سره کوم علما قدرمن چې دا خبره کوي زما رونه دي زما مشران دي زما هر څه دي کوم چې دا خبره کوي چې رفول الدین نشته دا غوي سره د ټولو مشهور دلیل هغه حدیث د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په سنن ترمذی کې دا حدیث دی و عبد الله بن مسعود وی چې الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ملګرو ته وی تاسو ته پیغمبر موږ ونه خېمه هغه شموز ونه کوم هغه ته وکړ وی فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مره نمونزيوكو رفع اليدين صرف دا اولنی تکبیر تحریمی سره کو به بالکل نه دی کړی دا مشهور دلیل له حدیث د ابن مسعود امام ترمذی رحم الله راوړی جواب دا سندن کمزور حدیث دی دا حدیث دی کمزور دی سره تو نه زینو زره دی وسو امامانو نو ملم بس امام ابن المبارك رحمه الله امام شافعي امام ابو حاتم الرازي امام احمد بن حنبل امام دارقطني امام ابن حبان امام ابو داود امام بخاري امام ابن حجر امام نووي امام ابن عبد البر امام الدارمي الحاكم امام بزار امام ابن الجوزي او دیسی نور د 500 نه زیات نمونه تشمارل شم چې دا امامان وی دا حدیث کمزور دی دا حدیث دی کمزور دی زموږ د حدیث سره څه دښمنی نشته کنه مخ ګرځو په حدیثونو به زمانه ته پاول کیوي کته واستې دي ماته واستې تیر شي درس داینه مخ کې درس کې دا مسله بیان کړو چې
کله ته منځ ته ودرېږې او رفع الیدین کې نو لاسونه به کم ځي پورې رسوي. یاد ته کنه یاد څلور ځایونه ما خو ویلو، څلور ځایونه مې خو ویلو کنه. اوس هلته ما دا ولې نه وي چې دا یو ځای شتي او د درېو د حدیث کمزوری دی. که چېرته خبره زما د خواهشات وي، خو چې کله حدیثونه څلور واړه ځایونو کې صحیح راغلي دي نو موږ څه ووایو؟ څلور واړه کارونه صحیح دي. که دا حدیث صحیح وي نو موږ به ویلی چې رفع الیدین کول او نه کول دواړه شتي، دواړه صحیح دي. دا یو جواب شو. دویم، کم حدیثونو کې چې راغلي دي چې رسول صلی الله علیه وسلم رفع الیدین کړي دي، دا په صحیح بخاری کې دي، په صحیح مسلم کې دي، په کتب سته کې دي. د احادیثو داسې کتاب ما ته څوک نشي ښووی چې پای کې دا مسله نه وي. نو هغه ډېر زیات شو کومې چې ثابتوي، او کوم چې نفي کوي دا یو څو روایات دي، هغه هم سندن کمزوري دي. نو ولې موږ هغه ډېر حدیثونه پرېږدو په دې چې زموږ په مذهب کې نشته؟ درېیمه مسله، یو سوال و عبدالله بن مسعود په اوله کې رفع الیدین کول بیا به نه کول، یعنی نفي د رفع الیدین په هر ځای کې. نو بیا ته په ویتر کې ولې کې د ویتر د درېیم رکعت چې کې او سورۃ اخلاص وې بیا ولې رفع الیدین کې په هر ځای کې ولې کې د اختر په منځ کې ولې رفع الیدین کې چې وایي چې رفع الیدین بیا نه دي ثابت. بله مسله، عبدالله بن مسعود په مشرانو صحابه کرامو کې دي، په کومو صحابه کرامو کې؟ مشرانو. د دوی سره دا جواب دی چې ته څه خبرم کوي دا حدیث منسوخ دی. په دې باندې لنډه خبره ختمه کړي. منسوخ په اصل کې دا حدیث دی او هغه حدیث عبدالله بن مسعود مشر صحابي دی، وائل بن حجر، مالک بن الحویرث رضی الله عنهما د دوه کشران صحابه کرام دي، او په نهم کال کې د پیغمبر سره ملاو شوي دي، په نهم او په لسم کې. او د لسم کال په اخرنۍ میاشت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حج وکړو او د هغې نه یو څو ورځې بعد څه شو؟ وفات شو. د دې دواړو صحابه کرامو نه دا ثابت دي چې پیغمبر مونځ کړی دی داسې او پای کې رفع الیدین ذکر کړي دي. نو دغه اخرنو حدیثونو هغه اولنی حدیث څه کو؟ منسوخ کو، ختم کو، قبل پرز دي سی وایو. او ځکه زموږ یو ملګری و هغه دا مسلې د سره نه منلې، ما به ورته بیانولې، سخت متعصب انسان. بیا ورځ راغی درسونو کې کېناستو، ما ته ستا مسلې برابر وي. زه حیران شوم چې دی څنګه، دا خو هغه سخت انسان دی. هغه د یو مولوي صاحب خواله تللی، الله چې چاته حق ښکاره کوي په څه طریقې ورته ښکاري. هغه د یو مولوي صاحب خواله تللی او ساده سړی وي. هغه مولوي صاحب ته مې وویل چې مولوي صاحب خبره تاوه راتاومه، خو صفا راته ووایه چې دا رفع الیدین پیغمبر کړي دي که نه دي کړي. نور په دې ډېرو قصو موږ نه پوهېږو چې منسوخ دی او پلانې دی او داسې دي، خو صفا راته ووایه ستا او د الله په منځ کې د پیغمبر دا کار کړی دی که نه. ګوره عوام په فطرت دي، عوام ګرځي د الله په خبرې پسې او د پیغمبر په خبرې پسې. نو هغه ورته څه ووایي؟ هغه ورته یې ګوره عبدالله بن مسعود مشر صحابي دی، مالک بن الحویرث کشر صحابي دی، وائل بن حجر کشر صحابي دی. مشر صحابي ویلي دي چې پیغمبر رفع الیدین نه دي کړي، اگر که هغه ما ته سوچ سندل کمزور دی. کشران وی چې کړي دي. نو یو ګوره زمونږ دا مسله وی مشرانو بیان کړي ده او د دوی دا مسله کشران ته خبره جوړه ستلی شو. خو دا خبره وکړه هغه ته ښه بس صحیح شو، بیا ثابت شي. وایي مولوي صاحب چې دا خو مې ځان له جاخه وکته څنګه ثابت شي؟ هله ته خپله قصه کولی، ما ته وایي چې ته څه کړی ولی څنګه ثابت شي؟ وایي ما ورته چې تاسو وایي چې پیغمبر په آخري وخت کې رفع الیدین نه دي کړي، نو د کشرانو په کوم ځای کې دا پیغمبر ولیدو چې رفع الیدین یې کړي؟ خو دوی لیدلی دی کشرانو که نه. نو بیا خو صحیح د پیغمبر د مرګه پورې کړي. مولوي صاحب سره دوکان کې ناست و، هغه دوکان کې کار کوو او چې څنګه راووتو په دې روان منځ کې رفع الیدین شروع وکړو. دغه مولوي صاحب د الله د دې جزا ورکړي چې دا خبره ورته وکړو، دغه په ذهن کې کېناسته. مشر صحابي وګورئ زمونږ مسله مشرانو بیان کړې ده او د دوی مسله کشرانو. چې کله سند د حدیث صحیح پای کې مشران او کشران بیا نه. نو دلته یو خبره دا شو، که منسوخ کېږي نو پکار دی چې دغه حدیث منسوخ شي. بله مسله د دې بل جواب کبل فرض، موږ به داسې ووایو زه صحیح ده دا حدیث صحیح شو، دا حدیث څه شو؟ صحیح شو.
په مقابل کې په سونو حدیثونه دي چې بای کې درې چې پیغمبر رفلدین کړی دي او په نه کولو باندې یو څو حدیثونه دي نو بیا به طریقه دا شي که چېرته دا ثابت شي صحیح اله طریقه به دا شي چې اکثر به کې او کله ناکله به نه کې بیا به دا طریقه راوځي اکثر به کې کله ناکله به نه کې ولې ځکه چې الته هغه حدیثونه په صحیح بخاری صحیح مسلم کې یو ډیر زیات دي او امام بخاری وایي د یو صحابي نه ثابت چې نه دي کړي په سونو آثار او احادیث او دلایل به دي باندې دې طرف ته یو سودي هغه کې علماء خبرې کړي دي موږ به ومنو زه د یو څه وخت لپاره چې دا حدیث صحیح شو که صحیح شو نو بیا کله نه کله به پرېږدي او اکثر به کې دویم دلیل چې دوی ذکر کوي اولنې دلیل دا کمزور دی مشهور حدیث ابن مسعود دی دغه امام ترمذی راوړی دویم دلیل حدیث د جابر بن سمره رضی الله عنه په صحیح مسلم کې دا حدیث دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو بلا سونو چتول په منځ کې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مالی اراکم رافعی وی دسی چې لجته سوینه مجلسونه لاسونه چتوي لکه د مس اس د لکی بشان لکی وهي ولې تاسو دې کوي سکونو فی الصلاه منځ کې د لاسمو چتوي دا حدیث به عوام غریبانو او سادهګان واضح حدیث او په صحیح مسلم کې نو دی خو په سند باندې څوک جرح نه شي کولی دې کنه د دومره ظالمان دي دا باز الله دې ته هدایت وکړي دومره ظالمان دي چې د خپل مسلې ثابتولو لپاره د کمزې حدیث براولي په کمزې به ولګي د دې صحیح مسلم شرح امام نووي رحمه الله کړی امام نووي په دې حدیث باندې باب یې خو دی باب الامر بالسکون فی الصلاه باب بیان د دې کې چې په منځ کې با سکون اختیار او خشوع اطمینان دا مسله د دې زیاده د رفلدینو مسله په کار چې په کوم باب کې راوړی د رکوع په مسایلو کې راوړی د رفلدینو په باب کې راوړی هغه مسله به کوم ذکر راوړه په منځ کې سکون مته نه چې امام نووي ته پته دا مسله دې لپاره نه ده ها د جابر بن سمره دا حدیث په دې صحیح مسلم کې تفصیلا راغلی دی ناشنا خبرې خو که څوک ووري په د زړه په وګونو باندې تفصیلا د حدیث سره راغلی دی صحابه کرام په خپل وی موږ چې بکله پیغمبر سلام وګرځو السلام علیکم ورحمت الله نو موږ بلا سوچت کولی شي بیا السلام علیکم ورحمت الله بیا بلا سوچت کو دا وی دا مطلب چې دا هغه سلام چې موږ بهر کو نو یې سره لا سوچتول دا پکار دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سی چلې تاسو کله تحیات باندې کینی سلام ګرځوي ویلا سونو چتوي دا لا سونو بنو چتوي دا په صحیح مسلم کې دا حدیث دی تفصیل دی وضاحت درواغستو او فیټیکو په عدم رفع الیدین باندې ویلا سونو نو چتول مطلب دا دی چې تاسو برفع الیدین نه کوي نو دا حدیث صحیح دی خو استدلال ته څه دی غلط دی دا حدیث سند صحیح دی خود دې مسلې د پاره نه دی کوم مسلې د پاره چې بیانې د زغ مشهور دلیل ذکر کو درې مشهور دلیل هغه دی حدیث د براء بن عازب رضی الله عنه امام طحاوی راوړی في شرح معاني الآثار وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر لافتتاح الصلاة پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وکړه تکبیر وی تکبیر تحریما د مون شروع کولو لپاره رفع يديه لاسونه به اوچت کړو حتى يكون ابهامه تر دې چې دا ګوتی چې دی دا به د وګونو ته ورسولي ثم لا يعود بیا به دا کار نکاو یعنی بیا به رفع اليدين په منځ کې نکول د امام طحاوی د حدیث راوړي د دې په سند کې راوی دغه ته ویل کېږي یزید ابن ابي زیاد او محدثین وی د شیعاګانو په امامانو کې یو امام دی کټاس او کټر شیعه دی یزید ابن ابي زیاد او سره د شیعتوبه په دغه دیو بیماری ده چې امام ابو حاتم امام ابن المبارک او د نور محدثین وی د کمزور هم دی قبل پر شیعتوب تلروم کې خود محدثین په تل کې دا راوی برابر نه دی نو د حدیث سندن سره کمزور دی او زه مختصر دغه ذکر کوم سو دلیل شو
درې د دې شیعه راوي دا مسله چې ما بیان کړه د یزید ابن ابي زیاد د مبارک امام سفیان ابن عیینه رحم الله ناشنا خبره کړې د په اخري عمر کې ګډوډ شو د یزید چې د په اخري عمر کې سو ګډوډ شو محدثین د حدیثونو ډېر خپل حفاظت کړي د الله په توفیق سره دا ته معلوم دي چې د حدیث باندې کړي د اختلاط نه بعد د کمخ کړي ځکه چې کله انسان عمر ډیر شي او دماغي کمزوري شي نو بیا د پته نه لګي اکثر چې ما سووي نو کې چرته یو راوي بیمار شي لکه اوس یو راوي د خصي راوي دی خطکړه عالم دی خوشپېته کاله او یا کاله عمر شو او بیمار شو نو خبره چې به کوله به کې به اختلاط او ګډوډه خبره به کوله نو محدثین سوي وی کله چې دا راوي بیمار شو د دې اختلاط نه بعد به دنه خبره اغسته کی کنه نه بغسته کی ځکه چې هیڅ پته نه لګي د اوس دلته خبرې ګډې وډې کوي نو پته نشي دا کوم خبره چې کوي دا صحیح ده او کنه ده امام سفیان ابن عیینه رحمه الله وی دا یزید چې کوم دی او دا حدیث په سند کې راځي چې برا بن عازب اوله کې رفل دین کړو به ونه کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي وی دا خبره د په مکه کې نه ده کړې د یزید راوی چې نن به ان شاء الله تاسو ناشنا فواید اورئ خو په شوق سره وته کېنه د یزید راوی مخکې په کوم ځای کې اوسېدو مکه کې وی په مکه کې ما دنه دا حدیث اوریدل خو صرف د قضیه پوری ویلو چې برا بن عازب وی چې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم وریدو چې کله به منځ ته ودرېدو نو رفلیدین به وکړو او دا ګوتې به د غوګونو پوری ورسولې بس ثم لا يعود او بیا به نکول دا ټکی په مکه کې نه دی ویلي سفیان بن عیینه وګوره وی بیا د لړ عراق ته کوفه ته او عراق او کوفه دا زید اهل الرأي دا احناف دي دا احناف زید غزید الته چې دی لار نو دا حدیث ما دنه په کوفه کې وریدو نو به وسره دا ټکی مو ثم لم يعود وی بیا بین دي کړی وی زه حیران شو چې په مکه کې خود دا حدیث باندې کړو دا ټکی نه ویل دی په کوفه کې په عراق کې دا ټکی څنګه وی نو دا غي دوه جوابات ملو شو یو په دغه اختلاط راغله ګړي وړي به وی دویم دغه کمزوري شی او ذهني کمزوري شی نو دی کوفی ولا ورته دوی وی تا خو د حدیث اوریدل د سند بیانې نو د یو ټکی په زیات وای ته نه یری نو د وسره بیا دا ټکی وی چې به نه دی کړی نو د به نه دی کړی ټکی د ورسته ویلې د اختلاط نه بعد او دا خبر امام بخاری م کړی دا امام دارقطنی م کړی دا وی دا خبر د ورسته کړی په مکه کې چې دا حدیث بیانو دا بیانې وی چې به نه دی کړی پنځم دلیل د دوی مشهور روایت ته دا امام طحاوی راوړی ابراهیم نخعی وی رحمه الله دا عبد الله بن مسعود نقل کړي انه كان لا يرفع يديه في شيء من الصلاة الا في الافتتاح عبد الله بن مسعود په منځ کې رفع اليدين قطعا نکول صرف په پاولنی تکبیر سره کول دا منقطع دی پرې شوی دی سندي څه دی پرې دی شروع ته ویږي پرې دی نه وګوره عبد الله بن مسعود په 32 هجری کې وفات شوی دی 22 هجری کې او ابراهیم نخعی د 22 هجری نه بعد پیدا شوی دی خیال کوي ابراهیم نخعی کله پیدا شوی 22 کال نه بعد پیدا شوی او عبد الله بن مسعود په 32 هجری کې وفات شوی نو په کمزې کې نخعی رحمه الله عبد الله بن مسعود وریدو چې هغه دا کار کړی ندم سندن څه شو کمزور شو شپږم دلیل دائم امام طحاوی راوړی عن مجاهد رحمه الله صليت خلف ابن عمر ما عبد الله بن عمر بشات منزك فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة أغبوا إلى سنة نوجة والمقرى ولني تكبير سنة جواب لدي بسند كي وراوي أبو بكر بن عياش او د محدثين اتفاق دی چې دا راوي کمزور دی دویمه مسله
عبد الله بن عمر نه په صحیح بخاری کې ثابت دی، موږ نو ویل غو حدیثونه چې پیغمبر فرضین کړي نو چې هغه وایي چې کړي دینو څنګه په خپل نه کړي دا منلو خبره. مشهور حدیث در فرضینو کې د چا مشهور حدیث دی؟ د عبد الله بن عمر. پر فرضینو په مسله کې د ټولو نه مشهور حدیث هغه د چا دی؟ د عبد الله بن عمر دی. او په کم کتاب کې دی؟ په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې. نو چې د ټولو نه مشهور راوی د دې مسلې دی نو دې په خپل څنګه نه کې دا منلو خبره. او به سند هم د دې حدیث سره هغه کمزور دی. دا هغه دلایل چې دوی سره لږ مشهور دلایل دي. او باقی متوسوي چې آثار دي او اقوال دي، اقوال دلایل دي چې څو پر سره دلیل نه. وما خبره دوی دا کوي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم رفع الیدین په دې کړی دي چې مشرکان او بوتان په ترخونو کې نیولیو. جواب د دې قصې زما ظلم نه کیږي به دې رد وکم ځکه چې دا قصه نه ده. د دې نه سرشته نه خپېشتي د نور خو ما وی سند کمزور یعنی سند شتي خو بیماری ده پکې خو د دې هیڅ نشتی. او ځکه چې کله مناظره پر افریدین کولو نه کولو باندې نو دغه مولیان کم چې وجر افریدین نشتی دا قصه د سره په دلیل کې بیانې نه د عوامو ته خولې ده بس. ځکه چې د پتر جو د شرم خبره جوس په مناظره کې دا قصه کومونه سرشته نه خپېشتي. ها عوامو صدقان عوامو ته ویل چې هغه هغه صحیح شو خانو جیره امین چې وي په زور ده و امین خو به دی شاته او منافقان به منځ کې ورړو به تختیدونه چې پیغمبري معلوم کی خاخه صحیح شو د دلیل. نو د دې قصې نه سرشته او نه خپېشتي چا وې کړی د کوم کتاب کې راغلی بلا تسخروا د مشرکان چې بوتانه به ترخونو کې نو لیکو جیبونو ته واچوي کنه ها جیبونو ته واچوي. بل مسله په مکه کې مشرکان زورورو کو کمزور زورورو په پیغمبر په سبشاته منځونه کول نه وې کول. نو مکه کې خدا قصه نه دراغلي پاتې شو کمزه مدینه. نو په مدینه کې مسلمانان زورور دي که مشرکان؟ مسلمانان زورور دي. الته په مدینه کې یا يهوديان دي یا منافقان دي یا مسلمانان دي او مشرکان په ډېر لګ دي. اوس د لګ مشرکان اول منزله سره راځي. سوال ده مشرکان منزله سره راځي هي کرازي منزله منافق برازي. نو منافق خو په ظاهر کې ځان مسلمان ښکارا کوي نو د څنګه ځان سره بوتان راوړي ورسېږي به کنه. نو به د څنګه بوتان دي د پښتنو خبر سره کافر بوتان دي چې دا ولني تکبیره سره د نو لیکي اول په چې الله اکبر ټول کوي کنه دې سره ونه رکوع الله سونه دومره وغزول خو بوتان ونه ولید سجدي لاله خو بوتان ونه ولید بیا را پاسې د سجدي نه خو بوتان ونه ولید. څنګه نشنا بوتان دي چې صرف دغه رفع الدین سره ولي کوم چې پیغمبر نه ثابت دي متواتر بس بل ځکه نه ودي. نو دا کمزوري خبره شو. اتمه خبره د بازو سره دا شوبه وي دامشتي دامشتي جګړې ته څه ضرورت نو په دې باندې د عوام غلیش صحیح دامشتي دغمشتي هر یو شتي تاسو خبره شو دامشتي او دامشتي. زوی سید مولوی صاحب الله تعالی جنتونه درکې چې مسله دی واضحه کړ چې دامشتي او دامشتي نو الله د پر روان منځ کې کینه. ځکه چې مولوی صاحب ستاسو عمر خو 50 کال دی 15 کالو به ته بالغ شوی 15 کال ته د موزیکو په دې کې دیونه کړو یو نن په دې شتي باندې عمل وکړنه په یو منځ کې کوي ها والله کوي نبی وسنګ وی چې دامشتي او دامشتي. دویمه خبره دامشتي او دامشتي وسید مولوی صاحب الله جنتی کا حق واضح کو چې دامشتي او دامشتي نبی په ما پوری سلنګ خطې چې ولي کې خو تاسو د ټول جمعه د کلونه لګي په نشتی باندې عمل کوي ما زبګ لګي په نشتی باندې عمل کوم یو مسله روانه ده کنه نه پرې دي وته ها نو دا څنګه شتي او نشتی چې دې کینو ته سره وزي او بدنامي او ابي وته و د ملک نه شړیو د کلی نه شړیو
بدنامه او په خپل باندې وې دامشتي او دامشتي مدینه واضح شو چې د دوی دا ټکي چې دامشتي په دې کې دوی دروغجن دي سړي دروغجن دي دا سره پر وجه دامشتي د عوامو ده غلي کولو لپاره وست کور کې د صحیح بخاری پروتي کته دې اسی ورځ راوسو ترجمه زره حدیث وره دا خو دې کې چې پیغمبر برفلدین کول کتاب د پترخ کې راوسو مولوی صاحب لاله وستانه به مولوی صاحب ځان څنګه بچ کړي دې څه خو نشي ویل چې لړک بخاری ورته گزار کا او لړک صحیح مسلم دریاب ته گزار کا خو ته بسوي ګرمېګما دامشتي نو صحیح ده کنه دامشتي په صحیح بخاری کې شتي په صحیح مسلم کې شتي په سونو حدیثونو کې شتي روان منځ کې نه کې په تاریخ کې دي علماء تیر شوي دي هند بخارو پاکستان ولې دی یو نو هند وته ویل کېږي هندستان په دې بخارو علماء کې دي تیر شوي په تاریخ کې راځي ویغه یو په غټ محدث او شیخ الحدیث نو شیخ الحدیث ته د مسلې نه خبر ځکه چې حدیثونه ډیر ګوري خو سبحان الله د تعصب سره آشنا بیماری ده چې د حدیثونو ټول ګوري خو عمل پی نشي کولای نو داغه شاګرد وای ویزه پر داغه خپلورن ماغه په جمعات کې امامتیم کوله نو بر کمرو په کمره کې وسره ناسوم سحر مانځه ټیمو بنګ ویل شو نو د سحر غ سنتي کول نو زه ته شاته ناسوم نو مورید نو شیخ الحدیث صبر فلدین کول په مانځه کې رکوع له توم وکړو رکوع جرباسي دوم وکړو به چې کله کو شو ما چې نن بغټه جاخه جوړیږي ځکه چې دغه شروع کړو اوس په مانځه کې هم کوي خو په مانځه کې ونه کړو سحر په مانځه کې ونه کړو نو به سره زميلاو شو چې د څه قصه ده ویزه جدا کړم په دې وګړه د لاس کې خو ما ته وی چې خبره ده یری کوم دي سنه چې الله ته مخامخ شمه الله راته وی چې د منځونه مې دل نه دي قبول کړي نو کم سے کم دغه خبره له قبول کیږي نه کم کې جرف ولې دي رويشتي مو غو حدیثونه ګو لکه دومره ته متعصبه دومره ته مجبوره شوی چې ته پته شتي چې حدیثونه شتي او وی یریګم چې الله برال دغه منځونه کې دي چې قبول نه کیږي کم کې چې مان دي کړي ځکه چې ته مسلې پته راونه کو نو د چې ځان له بکور کې هم نو بکور کې کومه زم کې دغه قبول نشي نو چې دا قبول شي کله کم زی پوری د تعصب انسان ورسي نو دامشتي ولا قصه ده کمزور وسی اسی خبره ده نور عمل بینک نو ورشه په دامشتي نو به مسله تنګي غوځي کوم کنه او تیم کله چې توک بیا به سرداشي دښمنی شروع کی ما تاسو د قصه بیان کړو پاکستان کې زموږ مولوی سره ناسو ما وغړي رګ دي خبرو کړه غم د قوي جی ګورم تاسو سره اختلاف نه کو دامشتي مونږ تاسو دې تشتي وایو نو ما ته یو تم وای کنه چې دامشتي ما زه ته نه هم چې داشتي ویولي ما دې کې د حدیثونو ما ته معلوم دي او سندن کمزوري دي او تبه ما استغني کبه هم زماري ته وایي چې دې د صحیح بخاری صحیح مسلم کې دې اوته انکار نشي کولای چې خو دې خو دغه وکي به د منځ ټیم شو ما خام منځ ټیم نو دې زما احترام وکړ الله دې اجر ورکړي چې زه منځ ته مخ کې کړم ګوره دا عوامي په یو بل کې دي وروستي دي او په خپل دې مولانو سره دي ورانه نه وي دا پته چې دا مسله څه ده هغه حق منځ ته زما مخ کې کړم خو به دې وخت کې راته وي یو کار وو کې بس یو رفل الدین ونه کې و امین ونه ما ته بیغمش ما منځکو الحمدلله او پای کې رفل الدین مو کړو امین مې بزور وي او دا کار مې پکې مو چې ترتیب د سوراتونو مې الټا کو په دې اولنی رکعت کې مې سورۃ النصر اذا جاء نصر الله او په دې دویم کې ما تخکاری چې سورۃ العصر مې ولو که سورۃ الفیل مې ولو لم تر کیف او دا مې دې لپاره کو چې دې مسله معلومه شي چې الته خلک دا وی دا ترتیب چې الټا کو مونږ نه کیږي مکروه شو او په صحیح حدیث کې ثابت دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ کو نو سورۃ بقره به کې وي به سورۃ النساء وي به سورۃ العمران وي نو ترتیب ساتل غوړه دي او که چرته چا مخ کې ورستو کو مونږ یې څه دي صحیح دي چې سلام مو ګرځو مولوی څخه غوسه نه سو جمعات کې غوسه نه شو بار به خبرې کوي
په دې کې یو سپین ږیری و نو هغه ډېر غوسه و چا سره دلیل نه دی غوسه کي نو هغه په دې دروازه باندې داسې وتو او په وتو کې په زوره ده وویې د سعودي عرب خلک ښه دي خو علمونه ښه دي هلته علم شته خو دا دی چې د قرآن ترتیب باندې نه دي پوهه دا خبره به د سپین ږیري په دې وتو کې وکړه په جومات ته راووتو مولوي صاحب ما ته ویل خپله دې وکړه ته وکړه کار ما کړی که تا کړی وي تا کړی ما که څوک څه وایي ما ته به وایي ته څه لېرېږې مړه تا ته څوک څه نه وایي ته خلکو ته بیا وروسته مافیانې ته وواړه زه نه وم خبر چې دی دا کارونه کوي زه نه وم خبر چې دی د پیغمبر په طریقه عمل کوي زه خطا شوی یم ستا غاړه خلاصه شوه د هغوی په مخ کې به چې چا څه کول ما سره به کوي څوک مناظره کوي څوک خبرې کوي زه تیار یم دی ته دا هغه کیسې چې زما سره راپېښې شوي یو خو د اورېدو خبرې نو دا مشتي داسې دوی اصلیګیا دي څو خبرې شوې نهمه خبره هغه دا ده دوی دا وایي عرب علما ولې دې مسلې له زور نه ورکوي تاسو له ډېر زور ورکړی داسې وایي که نه وایي عرب علما خو چېرته ونه چېرته هغوی دې لپاره خو مناظرې ونه کړي چېرته ولګیا شي جواب اولنۍ مسله د پخوانو علماو په دې کتابونه لیکلي ده خو ته موږ ثابته کړه امام بخاري بیهقي او نور هغه پخواني دي دویمه مسله د هر ملک علما هغه مسله ډېره بیانوي چې په هغه ملک کې ډېره راپېښېږي لکه اوس د سعودي عرب علما موږ خو دلته علم کړی دلته پاتې شوي وو دوی ته زیاتې مسلې چې راځي هغه د طلاقو مسلې راځي ولې چې د عربو کې دا مسله څه ده ډېره ده اوس زمونږ علماو ته د طلاقو مسله اوس اگر که ډېر شوي دي کله نه چې د انټرنیټ راوتې او د جاخې راوتې دي تعلقات کمزوري شوي دي خو په نسبت د دوی ډېره کمه مسله راځي د طلاق اوس زموږ په ملک کې دا مسله رئیسي مسله ده بله خبر اهم پوینټ اوس که یو عربی رفع الیدین نه کوي په منځ کې نو د سستۍ د لاسه یې نه کوي څه د لاسه یې نه کوي د سستۍ د لاسه خو چې ته ورته ووایې چې وروره تا رفع الیدین ونه کړو نو تا ته وایي جزاک الله خیره الله دې عزتمند کړي چې ما ته رعایت کړو خطا شوی و بیا به یې کوم خو مناظرې پکې کوي نه زمونږ په ملک کې چې رفع الیدین نه کوي هغه د سستۍ د لاسه نه هغه د دین ګڼي دا نه کول نو د هغه د پوه کولو لپاره بیا مسله تفصیلا بیانې لکه اوس یو سړی دی مني چې په منځ کې رفع الیدین شتي یا داسې پهواله مثال یو سړی دی ږیرې نشتي او مني چې ږیره پرېښوده لازم دي او د دې لرې کول دا ګناه ده تا ورته نصیحت وکړو وروره ږیره پرېږده نو تا سره پکې واپس مناظرې نه کوي خو تا ته به څه ووایي چې عزتمند شي ښکلی نصیحت دې وکړو انشاءالله موږ به پرې عمل کوو یو سړی دی دا مني نه درسره وایي په شریعت کې دا ږیره درسره شتي نه وایي اوس د دواړو د پوه کولو دپاره به یو شان طریقې کې جدا جدا وي جدا هغه اولین دلایلو ته خو د ضرورت هم نشته هغه دا مسله مني خو شیطان پې زورور شوی دی په ګناه کې واقع دی دا دویم یو داسې کار نه انکار کوي چې هغه په شریعت کې شتي نو د دې سره به ته په دلایلو او ښه به پوه کوې او دا مسله بیا ښه اوږدم ده او ښه پلنه مسله ده بیا ورسېدې به وکنه ښه دا ګوره کله نه کله د عقیدې مسله دې جوړه شي رفع الیدین مسله ګوره د عقیدې ته هم جوړېدی شي چې سړی ته منکر دی د حدیث نه او حدیث طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسله د عقیدې هم جوړېږي بیا او دا مسله په عربو کې داسې نشته لسمه خبره دوی دا وایي دوی دې نه بغیر خو مونځ کېږي سوال وکړي رفع الیدین نه بغیر مونځ کېږي او کېږي بس موږ یې نه کوو دا د مسلمان طریقه ده چې کېږي یو بس موږ دغه شان مونځ کوو نه یې کوو یعنې ښه مطمئن یم چې د پیغمبر په طریقه عمل نه کوو مونځ کېږي سبا له به یو سړی راشي تپوس وکړي چې سبحانک اللهم ویلو څه حکم دی موږ ورته وایي چې دا سنت دی وایي دې نه بغیر مونځ کېږي او کېږي بس زه به نه یم بل اوس بل لاغې بله مسله او بله مسله او بله یو ورځ به یو راشي هسې د دې مانځه نه بغیر ګزاره کېږي سړی کافر کېږي خو که نه جي نه کافر بس موږ مونځ نه کوو مسلمان سوال دی مسلمان سوال داسې
جی دا کار پیغمبر کړي او کړي بس مونږ یې کوو سمعنا واطعنا بس مونږ واورېده مونږ ومنله عمل شروع شو دا د صحابه کرامو طریقه وه چې چا به دې کړی تپوس وکړي چې دا کار سنت دی که فرض دی که واجب دی په دې به غوسه کېدو سخت لکه عبدالله بن عمر نه او نور صحابه کرامو نه ثابت دي چا دې تپوس وکړو وایي دا ویتر واجب دی که سنت دی هغه ورته وایي صلاها رسول الله صلی الله علیه وسلم فنصلیها پیغمبر کړي مونږ یې کوو هغه ته بیا جو په دریم پیرو ولر کې دی وباسي د مجلس سنت دی واجب دی پیغمبر کړي دی مونږ یې کوو نو دا سوال نزول دی نه بغیر مشکل او چې دا علم زیاتولو لپاره کې سړی سوال وکړي چیرې مفتی صاحب شیخ صاحب مولوی صاحب اسی کې د رفع الدین څوک ونه کی مانځ کې څه نقصان راځي او له جواب ورکړي چې اجر کم شو خو دومره چې مونږ او شو د علم د زیاتولو لپاره دا سوال کوي خو یو دا سوال چې دینه بغیر مونږ کی کنه کی او دینه بغیر کی بس مونږ نه کوو دا څه خبره شو یو لسمه خبره وي په مانځ کې خو ډېر سنتونه دي تاسو په دغه یو پورې ختی وایي دي څه کنه تاسو نور ولې نه بیانوي جواب وای دا یو ته نه منې ځکه پورې مونږ ختی دا یو ته نه منې ځکه پورې مونږ ختی دا نور خو ته منې ځکه پورې ختی نه یو اوس د مانځه مسایل مونږ لګیو بیانو د ډېر وخت نه به مبارک درسونه دې مسله کې مونږ ډېر وخت تفصیل وکړو وجه هم دغه د چې ته نه منې ځکه مې د تفصیل وکړو او چې منلې د دغه په شان چې کله انسان تکبیر تحریم وي الله اکبر ایسر الله سونه سکی اوچت کی ټول منی کې نه منی هیڅ تفصیل به موږ نه کوو صرف ماغه طریقو خو چې لاسونه بسنګ اوچته ګوتی بسنګي بس نور تفصیل به کې ته منی و ډیر سنت تینو تا نور ولنه بیان دی له زور ور کړي نو زورم دی له ډیر ور کړي جواب دی زورم په دې ډیر ور کړي دی چې ته نه منی ټول سم خبره هغه ده بس وي خلک مړه مونږونه نه کوي او تاسو دې پورې ختی وې دې څنګه خلک جمعه تر اوله تاسو پر فل دې پورې ختی او په مل جهر پورې ختی او ته دې جمعه تر واستد دې سړي د دین دې کنه دی وې دا دین دی نو د پیغمبر طریقه بیانول دین دی او کنه دی دین دی نو سید تمہارے دینداری نه منکه دویما سړی صرف د جمعه دروازې را وستو ته مقصد نه دی زباغ سړی د جمعه دروازې لرا ولم چې راغ شل 15 کال کیږي او چې د مونږ نه کړي را به ولم د دروازې ته ورادن نه هم کوم خو هغه طریقه نه ورځي د مانځه اته پته نشي چې پیغمبر به څنګه مونږ کو رکوع څنګه سجده څنګه قیام څنګه سبب یې سبب نه او یو لګیا دی د منځ طریقه خلکو ته بیانې نو ته موږ دا وایو ستاده کار دینداری ده زماده کار دینداری ده بله هر سړی په دې کې نشي لګیدي چې خلک بصری منزل راولي نو باز به دعوت دغه طرف ته ورکړي چې راشه منزله نو یو کس بلګي به د منزله طریقه به موضحه کوي چې کوم چې منزل راغلي دي چې دوی وسیز دکی طریقه مې دکی منځو مې دکی کنه اول ته پیغمبر سو ویلي دي صلوا كما رايتموني اصلي دي سي منځو کې لکه څنګه چې تاسو زه په منزل دلایما دا یو حدیث به وایو بس سو منټه پاتې دي خدای یو حدیث دې سره تعلق ساتي چې بیر روان درس کې د موضوع بس په دې ځای ختم شي یو حدیث موږ د عبد الله بن عمر ویلو چې پیغمبر برفه دین کول دا غینه بعد حدیث نافع د ابن عمر نه دو دریم حدیث وو وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه مالك بن الحويرث وي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر رفع يديه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې اول پر تکبیر وی الله اکبر ایسره بلا سنه او چې کړو حتى يحاذي بهما اذنيه نو د سنه به دی غوګونو ته نږدې کړو واذا رفع راسه من الركوع او کله چې به د رکوع سر اوچتو فقال سمع الله لمن حمده نو په ټیم کې به سوې سمع الله لمن حمده ففعل مثل ذلك او بیا به سر اقشن لا سنه اوچت کړو
لك کله چې وشت کړو دا ولني تکبیر سره. وفي روايه بل روایت کې راځي حتى يحاذي بهما فروع اذنيه، رسول صلی الله علیه وسلم چې کړو د غوګونو دی برنۍ شي پورې به را ورسول. متفق علیه. دا حدیث په صحیح بخاری او په صحیح مسلم کې دی. مطمئن شوي به مسله کنه ها. وما علينا الا البلاغ، ومن من يسر خبره واجه کول لي او درې تپوس به الله کوي چې ولې به تعامل نه کو پلانیه او ولې دې بکو دا کار د چا دی؟ دا د الله دی او زمونږ کار هغه بیانول دي. لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی قرآن کې دا خبر کړي پیغمبر مبارک وی علیه ما حمل وعلیکم ما حملتم، د پیغمبر په غاړه هغه ذمہواری پوره کول کوم چې ما ولا ور کړی دا، او تاسو په غاړه دغه مسله د چې عمل په ولی نه کړي ولیم کړي د تاسو کار دی. نو زمونږ کار مسله بیانولو واضح شو چې رفع الیدین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مضبوط او کلک سنت دي او د مرګ پوری کړی دي او به ورسره صحابه کرام هم کړی دي، تابعین هم کړی دي، جمهور العلماء د امت اکثر علما هغه دغه خبره کوي د مضبوط سنت دي په یو پر کول سره به سونه کې نه ملوي لسنه کې نه ملوي. الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سنت را ژوندۍ کو، او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي د قران او د حدیث د اجازه کولو. باقي چې کوم مسائل لغه ان شاء الله پر روان درس کې واضح کو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.